دغه څلور کارونه ترسره کړل نو په ژوند کې به هر ارمان، هدف او خوشحالۍ ته ورسیږئ. دا څلور کارونه باید ضرور ترسره کړئ. اول دعا او عبادت په تاسې کې د هغه څه په خاطر چې لرئ یې د شکر او مننې او احساس پیدا کوي. کله چې ته پر هغه څه چې لرئ یې شکر وباسې، نور ښه او مثبت څیزونه هم ځان ته جذبولی شي. شکر ایستل په ژوند کې د بریالیتوب لپاره مهمه کلي او یو غوره فضیلت دی که څوک یې ولري. که چیرې تاسې خپل سهار په عبادت او په دې وسیله د شکر په ایستلو پیل کړئ، نو تاسې به هیڅکله ناهیلي نه شئ. دویم، هر سهار له 15 دقیقو څخه تر 30 دقیقو پورې وخت ورکړئ چې خوښۍ او الهام بخښونکي او لارښوونکي مطالب ولولئ او یا یې واورئ. دا به تاسې په یو داسې وضعیت کې راولي چې له خپلې وړتیا څخه به زیات نه زیات ګټه واخیستلی شئ. په اوږده موده کې به مو پام شي چې په سلګونه کتابونه مو لوستي، په ګڼو موضوعاتو به کاره معلومات لرئ او د نړۍ په اړه به مو فکر او لیدلوری ډېر بدل شوی وي، او دا وړتیا به هم ولرئ چې د بېلابېلو مسلو ترمنځ نور تړاوونه رامنځته کړئ. دریم، که چیرې تاسې غواړئ چې په نړۍ کې د صحتمندو، خوشحالو او مؤثرو خلکو په ډله کې اوسئ، نو په منظمه توګه د ورزش عادت خپل کړئ. ځینو خلکو ته یوازې جیم یا ورزشي سالون ته تګ ورتګ ورزش ښکاري، خو ما موندلي چې سهار د کور شاوخوا نیم ساعت قراره منډه وهل تاسې ته تر بل هر څه شي زیات الهام بخښونکی او هڅونکی فعالیت تمامېدلی شي. هر ډول چې تاسو غواړئ او درته مناسب وي ورزش وکړئ، که قدم وهل وي، که منډه وهل وي، که جیم ته تګ وي او که نورې چارې وي. تجربو ثابته کړي چې منظم ورزش په ژور خفګان، اضطراب، وسواس او ذهني فشار ستاسې د اخته کېدو چانس کموي. همدارنګه تاسې په مسلکي ژوند کې له بریالیتوب سره هم ډېر تړلي څه دي. څلورم، تاسې باید سهار سخت کارونه وکړئ. د ورځنیو کارونو هغه څه چې سخت او مهم دي باید لومړی وکړئ. که داسې ونه کړئ نو سخت کارونه به مو ترسره نه شي. د ورځې په پای کې به ستړي او دې لپاره به درسره میلیونونه دلایل وي چې سبا به یې ترسره کړئ، او په دې سره به مهم کارونه درڅخه په سبا کې پاتې وي.